او شهزاده حمله وکړه په بغداد او په دغه علاقو. تاتاریانو اوږده قصه ده، یوه حمله هم نه ده، ډېرې حملې کړي. شهزاده حمله وکړه او ډېر ظالم او جابر او مضبوط فوج و ورسره. بغداد د مسلمانانو د ګیر چاپېره علاقو چې واورېدل چې تاتاري فوج را روان دی، نو هغوی ښار پرېښود او تښتېدل. چې دې مقابله خو ګرانه ده، دې سره موږ مقابله نه شو کولی، دا خو ځناور دي، دا خو انسانان خوري. وتښتېدل، علاقه یې خالي کړه. چې تاتاري شهزاده راغی او لښکر ورسره و او دوی راورسېدل، نو خلکو نه یې تپوس وکړه فوج نه، شابه چې څومره مسلمانان دي مړه کړې، چې څومره ښځې دي دا راونیسئ وینځئ کړئ، چې څومره ماشومان دي غلامان یې کړئ، او چې څومره ځوانان دي ټول مړه کړئ، وینې تویې کړئ. فوج راغی ویل صاحب ښار کې څوک شته نه. د فوج چې کوم جرنیل او کمانډر ان چیف و تاتاري شهزاده له ورغی، ورته یې ویل ښار کې څوک نشته. ولې؟ وی دومره دبدبه دی د وروب دی چې خلکو مسلمانان تښتېدلي دي، پته هم نه لګي چې څه شو. ښار خالي پروت دی، بلکل خالي، هېڅ نه ښځه شته، نه ماشوم شته، نه ځوان شته، نه زلمی شته، هېڅ څوک نشته، خالي پروت دی ښار. ضروري سامان هم خلکو تښتولی دی وړی، دومره روب دی ستا، دومره دبدبه ده. تاتاري شهزاده خوشحاله شو. یو فوجي جرنیل والا راغی ویل صاحب یو دوه کسه شته، یو جومات کې یو بوډا دی سپین ږیری دی، یو داسې معلومیږي لکه د هغه خادم دی، خدمتګار دی، دا دوه شته باقي نشته. دا دوه ولې دي؟ دوی د ما نه یېرېږي، دوی د ما روب نه دی لیدی. ورشئ او دغه دواړه په زنځیرونو وتړئ، لاسونه خپې او ماته حاضر کړئ. فوج راغی، هغه دوه کسانو دواړه یې وتړل. ښار نوم سربند دی، د ښار نوم سربند دی، دا زموږ د پېښور سربند نښه دا هلته دی بغداد سره. د ښار نوم سربند دی، د دې سپین ږیري نوم شیخ احمد سربندي دی. چې دا دواړه ټول فوج راغی، بادشاه شهزاده وایي چې تاسو ولې نه یېدلې؟ دواړه یې په زنځیرونو وتړل او شهزاده تاتاري شهزاده ته یې پېښ کړل. تاتاري شهزاده ورته وایي تاسو ما نه وی خبر چې زه را روان یم؟ خبر و صاحب، زما د فوج او لښکر نه وی خبر و. داسې روب کې ورسره هغې هم لګیا دي چې دا ټول خلک وتښتېدل، ما نه ویرېدل، نو تاسو ولې ونه وتئ؟ وی موږ د خدای کور کې وو، موږ د خدای د کور نه څوک نشي ایستی، موږ چې د خدای کور کې یو په موږ د چاروب نه راځي، موږ چې خدای ته ناست یو دغه وخت موږ الله نه یریږو، بنده نه یریږو. الله بادشاه مدد وینو بنده بسی او بنده نه یره بسی. موږ خدای نه یریږو، خدای ته کور کې ناست یو. چې خدای ته کور کې ناست دی او ته خدای ته کېناستی، نو بیا یره له هغه خدای نه پکار ده، بنده بسي او د هغه یره بسي. واقعي د عرفات په میدان کې یو سړي سوال کو، خیر راوړی خدای مو بخا. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته فکر شو چې دوره یې اوچته کړه، په دا مخ یې وواو، په دا دوره یې په دا مضبوطه غدار ورکړه. وی په دې میدان کې او په دې ورځ بیا د خدای نه ما سوا د بل چا نه سوال؟ دا میدان کم میدان دی؟ دې میدان ته خو مخلوق د دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي، او دې ورځې ته د دنیا مخلوق د ګوټ ګوټ نه راځي. څه له راځي چې د الله نه وغواړي؟ دا ورځ او دا میدان او د الله نه ما سوا د بل چا نه غوښتنه، مخلوق نه سوال کوې، بل ځای کوه، دلته به نه کوې. واقعي یې سړی جومات ته راننوت او جومات کې الله ته ودرېده، په کار دی چې دی دغه وخت کې د چا نه وغواړي. شوق سره ووایه الله نه وغواړي، بس ودرېدې خدای اهدنا الصراط المستقیم. خدایا مکتبه نکړه ده، ایاک نعبد
ایاک نعبدو خاص تا ته ولاړ یم ستا په دربار کې عاجزۍ درخواست کوم او تا له عبادت کوم و ایاک نستعین دا طالبان پې پوهېږي د ایاک مخکې شوی دی د خپل ځای نه دا ضمیر مخکې شوی دی معنا څه الله خاص تا نه مدد غواړم خاص تا نه د بل چا نه نه ګورې خاص تا نه مدد غواړم بل چا نه نه غواړم نو زه د خدای په کور کې ناست وم نو زه ولې د بل چا نه ویرېږم او د خدای د کور نه به څوک څنګه وباسي نو تاتاري شهزاده غوسه شو سترګې یې سرې شوې وایي راو مې نه ویستې څه ته چې د خدای د کور نه مې څوک نه شي ایستې نو راو یې نه مې ایستې څه او زنځیرونو باندې مې ونه تړلی شي د زنځیرونو مې لاس وخبو ته درته وانه کړو دلته مې ونه ویستې ځان ته مخامخ مې ونه دروړې چې ستا خدای بچ کړې ماشوم هغه ته یې مړغلې کېله را کوټې لکې او غټې غټې خبرې دې شروع کړې دي زه ستا زنځیر به سي وت کړی به دې سي او دغه وخت کې شیخ احمد وی الله او چې د الله نوم یې واخیست نو هتکړی ټوټې ټوټې لاندې پرېوتی زنځیرونه لاندې پرېوتل دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي دا زنځیر د خدای نوم ته ټینګېدی شي دا هتکړی د خدای نوم ته ټینګېدی شي راغونډې ټوټې دې راغونډه وه خو چې دی وویل زنځیرونه پرېوتل او ټوکړې ټوکړې شي نو شهزاده فرپېدو شو واقعي زمارونو دا یقین جوړېدل ګران دي د خدای په نوم کې دا طاقت شته د خدای د نوم دا زور شته صحابه کرام چې به یو کس په سوونو خلکو ورنیښ شو په سوونو او پورې پورې به ترې ووته او دغه سوونه به یې مریض کړل نو هغې به یو ټکې وې هغه به څو ایټم بم څنګه ایټم بم به و د ایټم بم نم زیات هایډروجن بم نم زیات هغه به څو هغې به وې الله اکبر الله ډېر لوی دی مونږ باندې وایو که نه الله اکبر کوم لفظ خدای تعالی ایښی دی الله اکبر هلته اقامت کې بیا وې الله اکبر او هلته چې مانځه ته ودرېږي بیا وې لاسونه مو اوچت کړي چې خدایه ګورې لاس اوچتولو کې څه مقصد چې خدایه هر څه نه بري لاس مې اوچت کړل هر څه نه بري الله اکبر خدای تل لوی ډېر لوی الله اکبر څه معنا الله ډېر لوی د خدای نه لوی څوک نشته خدای سره همسر څوک نشته خدای ډېر لوی دی هغه نمرود چې د خدای دعوې کړې نمرود به زه خدای الله وی نشه کنه مستمشه سمشه استدراج ورته په عربی کې وایي خدای بعضې وخت یو سړي له مهلت ورکړي پرېږدي مهلت ورکړي نو دې نورو مخکر اوچت کړي نو بیا خدای و یو ټس ورکړي لا دې راوغورځوي دی وایي دا د خدای نعمت دی د خدای نعمت دی د هغې داسې مثال لکه مږې ته چې په پنجره کې غوښه کېږي مګې ته چې پنجره کې غوښه کېږي نو مګه خو پې ګمان د نعمت کوي خو هغه نعمت نه هغه څه شی وي هغه د مګې د نیوو دپاره یو اسلحه نعمت نه هغه ورته ډېره خشته کړي چې څوک یې ورته ایږدي ورته یې ښکلي کړي اوږم پې واچوي مسالې پې واچوي په غوړو کې ترسوي چې ښه خوشبویه شي چې دا مګې د سړو نه هم ورپسې راوړي نو مګه وایي لوی نعمت دی ګډېږي ورته او وردن نشي او بچو ته مو چې شا بیا راځی نعمت دی نعمت چې چا لټې ښودې دی هغه وي بچې لکه غوندې وخوره خیر دی اوس به در سره پوهېږم ډنډه به سره لاس کي اوبو کې دې منډم سره د دې لټه او ټوټې ټوټې به دې کړم تا خو زما ټولې کور سورې سورې کړی دی تا خو زما ټولې جامې غار غار کړي دي پرېږدم د چا هغه رزق چې پنجره کې پروت دی مګې ته نعمت ښکاري حقیقت کې قهر او غضب دی د مګې د نیوو د فاسق او فاجر او د کافر رزق او د دنیا خوشحالي هغه د مګې د پنجرې ټوکړه ده خدای زموږ رزق هغسې نه کړي زموږ دا د خدای نعمت کړي زموږ دا د خدای نعمت کړي زموږ دا هغه دی لکه پلار چې ماشوم د ټوټ نوړی جدا کړي او هغه ماشوم وایي دا نه خورمه دا خو خوشبویه نه ده دا خو غوړو کې نه ده سره شوې او بچې وایي نه که نه بچې ډاکټر غوړي در باندې بند کړي مری دې خوږ ده او مینت ورته کوي چې خوره
نو زمونږ د رزق هغسې خوشبویه نه دی خو الله وایي نه که نه هغه دله نه دی ښه هغه شی هغه مګې هغه دا دله ښه دا نعمت به هر کیف د الله د نوم زور د الله په نوم کې چې صحابه به وي الله اکبر کافر به تښتېدل الله نوم ډېر زورور نو چې شیخ احمد سربندي یو شیخ احمد سرهندي دی هغه جدا دی دا بل دی سربند چې هغه وی الله اکبر ټوټې ټوټې نو په شا دادا لچو لګېد کله چې ولګېد وی بس ځه تاسو داسې نه وایو ښه زه خپل جومات کینئ پکې خپل کار کوئ او فوج ته وی دا بابا او دا د خادم د ته به غږ نه کوئ دی دې په خپل جومات کې چې څه کوي نو کوي دی نو دی راغی غریب او جومات کې کېناست او خپل ذکر و اذکار یې شروع کړل او خادم ورسره خپل ناست دی نو شهزاده ته خو مرتبه معلومه وه که نه ګوره د خدای نوم ته کمال ته یې ګوره نو کله کله به راته وله پټ به راته چې دا سړی خو د لوی مرتبې خاوند دی د ده د خولې نه خو د خدای یو نوم وتلی او اوسپنې ټوټې کېدل دي نو کله کله به وله راته ما ته دوا وکړه نو شیخ احمد ورته و یو ځل وی شیخ احمد سربندي وی هلکه مسلمان شه که اسلام راوړه دا مرتبه به تا ته هم میلو شي مسلمان شه وی صاحب ستا دا دین مې خوښ دی ما په سترګو ستا د خولې زور ولید او د دې نوم زور مې په دا ولید په خپله او که دې وخت کې زه مسلمان شمه نو وجنې مې دا خلک مړکی مې وی ګوره زه راته یو خبره وایم مسلمان شه مسلمان نو چې کله بادشاه شې نو بیا به خپل ایمان ښکاره کې اوس یې پټ وساته وی ښه زه به باچا کېږم ما نه خو مشران ورونه دي ترونه دي نیکونه دي زه به څنګه بادشاه کېږم وی زما زړه دا وایي کشف دې ته څه وایي کشف ورته وایي زما زړه دا وایي دې ته کشف وایي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري او د زړه په سترګو ښکاره شي هغې ته کشف وایي دا د نیکانو صالحانو عالمانو ته خدای پاک باندې وخت کوي دې ته کشف دا کېږي د رضاو سابق صاحبو دا الله دې په قبر انوار نازل کړي مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب او زموږ د عمرزو صاحبزاده عبدالباري جان صاحب صاحبزاده صاحب خدای دې وبخي دواړه وفات دي دواړه دارالعلوم دیوبند فاضلان ما ته په خپله سابق صاحب وي دا ته ما په خپله او یوازې ما نه ډېر ګوانې شته بې مونږ په دارالعلوم دیوبند کې وو زه او صاحبزاده عبدالباري جان صاحب نو مونږ وی چې ځو تانبون ته او د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوو ځکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر الله ته رسېدلی سړی لوی عالم لوی مفتی اعظم د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی او د تصوف لوی امام د ذکر و اذکار او د څلورو طریقو پیر لوی سړی لوی علم هم خدای ورکړو نو موږ وایي چې یاره بیا مونږه پاکستان ته لاړ شو هغه وخت یو هندو پاکیو لکه خپل وطن ته لاړ شو نو بیا به ارمان کوو چې یاره دیوبند کې مونږ وخت تېر کړو خو مولانا اشرف علي صاحب سره ملاقات وکړو زه چې ملاقات ته لاړ شو نو صاحبزاده عبدالباري جان صاحب او زما رایه وه نو موږ وایي چې تانبون د دیوبند نه لرې زه ملاقات کوو یو دریم زمونږ ملګری دی هغه نوم یې ما ته واخې خو دې تاسو ته نوم نه اخلم دریم ملګری و چې هغه ته مونږ ووې چې هلکه مونږ خو د مولانا اشرف علي تانوي صاحب ملاقات لرو تانبون ته او تم را سره لاړ شه هغه وې مړه دا پیرانه دا پیسه ټکه او پیسې خوري د خلکو نه جیبونو کې اچوي او دا بد ردې شروع کړل خو زمانو اهل الله پسې بد به نه وایه دا یاد وساتئ دا زما دا یو وصیت ذهن کې واچوئ څوک چې د دین لږ کار هم کوي بد به نه وایي په دې الله خفه کېږي او بیا عالمانو پسې چې خولې نه بد ونه خېږي ته به وایې مړه ما خو پرون هم کنځل کړي وه بله ما ته خو خدای څه ونه وي نه وایي خو څه موده پس او د والو مختلفې طریقې دي من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب الله وایي ګورې سم شه او که دا چل دې وکړو نو زما د طرف نه هلالې جنګ دی بهر کې خو
وی د دریم غیبت شروع کړه چې د نظم اشرف علي څه او دا بد راځي شروع او دا پیسو ته او دا شیخي او پیري او مریدي دا خو ټول د پیسو دپاره دی هلکه داسې مو وایه هغه داسې عام پیر نه دی یو عالم دی مفتی اعظم دی او ډېر نیک سړی دی او ته مه کوه خیر د ده نه نو غیبت یې کو خو مونږ ویل هلته هلکه مونږ ځو ملاقات لته خو هسې به تماشه وکړې که نه ملګرتیا وکړه ډېره ښه وی په لاره ځو او دې په ټوله لاره د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وایي یاره مونږ هم بیا ستومان وکړي دا بل هم سره پرده سره روانه کړه خو بس اوس ملګری دی هلکه مه کوه غیبت بد مه وایه وی چې لاړو خانقاه ته ورسېدو نو دا هغه وخت و چې خیري وخت و نو خانقاه کې خپل آداب او چې دا چا ملاقات ته لاړ شي ګورې د هغه د آدابو خیال ورته هم ساتې نو د خانقاه چې کوم مشر خلیفه و نو هغه راته ووایي چې مولانا صاحب دې وخت کې کمزوری دی نو ګورې وخت به ډېر نه تېروئ مختصر وخت به تېروئ بس ډېر وخت به نه چاله نه خرابې او چې څنګه ورننه ودي نو ابدا نه د دریو خبرو تپوس کوي نو چې تاسو ورته جواب په ذهن کې تیار ساتلی ابدا یو تپوس دا کوي چې کون ہے څوک یې دویم تپوس به دا کوي چې کہاں سے آئے ہیں کم ځای نه راغلی ہے دریم تپوس به دا کوي چې کس لیے آئے ہیں کم ځای سره پار راغلی ہے نو تاسو به ورته ځان هم وښایئ چې کم ځای نه راغلی هغه ځای به مو ورته وښایئ او چې څه راغلی هغه ووایئ وګوره یو خبره به کوئ که دواله راغلی وی دواله راغلی که بیعت لراغلی وی بیعت لراغلی که مسئلې تپوس ته راغلی مسئلې تپوس ته راغلی که اسې ملاقات ته راغلی وی صاحب اسې ستا زیارت ته راغلی یو خبره به کوې دو درې به نه کوې د هغه اوقات ډېر قیمتي دي اوقات به نه خرابوي یاره وایي چې ده راته دا خبره وکړه نو موږ هم پره پوهېدو شو چې خدای دا خو ځان له قیدونه پکې راووتل او قیدونه پکې راووتل او چې څنګه ورننوتو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ناستو ڈڑے والے وا نو فوراً تپوس وکړه کون ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو کس لیے آئے ہو څوک یې موږ وی صاحب ہم طالب العلم ہیں طالبان یو دین طالبان اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نہ راغلی اور بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں تو دعا د پاره راغلي وی ما ته وکتل چې تشریف کین صاحبزاده عبدالباری جان صاحب ته وکتل وی تشریف کین هغه درې ملګري دغلته خو سم دی خو چې دا په لار او په دیوبند کې غیبت کو وی چې هغه ته وکتل هم کېناستو وی هغه ته فورا وی اټو خبیث اټو خبیث اټو خبیث اوزه پاسه وی هغه لږه سستي وکړه چې اټاو ته کو خبیث اټو نکل جاو وی سړی یې چورلټ وویست دې ته کشف دا د غیب علم نه دی د غیب علم جدا شی دی د غیب علم چې یو سړي سره د یو شي علم وي که نه نو چې دی کله بیداري او نشه وغیره وتلي نو هر وخت وتی او کشف هر وخت نی چې کله خدای پاک وغواړي نو راولي او چې خدای نه غواړي نو نه وي په علم کله کله ظهور غفلت راځي کشف باندې ظهور غفلت نی کشف چې خدای کله وغواړي به بیا پوره چې ونه غواړي بیا نی دې ته کشف وایي سیبا بس سړی چورلټ پاسه ویویست او بس مونږ ته بیا دوا وکړه مونږ ته ویل چې دا خبیث دی دا خبیث دی تاسو کښېنئ مونږ بیا ښه ډېره دوا وکړه چې بهر راووتو مونږ ته چې پته راته ولګېده ته وایي دا پیران داسې او پیران داسې د مولانا اشرف علي صاحب کشف درته معلوم شو دې نه خو یو زه خبر وم یو ته یو دا درې کسه خبر وو د خانقاه ته څوک نو خبر هلته دې غیبت کو په لاره دې غیبت کو ورته پته ولګېده خدای ورته پته ورکړه ویسته که وینا ویسته دې ته څه ویل کېږي کشف دا د نیکانو خلکو ته عالمانو ته کله کله خدای پاک وکړي نو شیخ احمد سربندی شاهزاده تاتاری ته وایي چې اوس ایمان راوړه مسلمان شه او که ته ما خلک وجني ټول کافر دي نو ډېر نو تا ته به څه موده پس بادشاهي میلاویږي نو بیا به د یره نی بیا به خپل ایمان ښکاره کې
او همت او بادشاهي ملاویږي مانه خو په مېر ډېر خلک مخکې پراته دي بس وي زما زړه دا وایي چې دا ته بادشاهي ملاویږي تاتاري شاه دادا خو د هغه د ذکر زور لیدی و مسلمان شو پړ او کله کله به راته شیخ احمد صاحب له هغه نه به یې دین هم زده کوه هغه سره به یې دعا مو غوښتله په ځان یې څوک نه پوهېږل چې زه مسلمان یم او ټیک 13 کاله پس خدای بادشاهي ورکړه 30 سال پس او چې کله بادشاه شو نو بیا راغی شیخ احمد صاحب له وی صاحب ستا خبره خدای رښتونې کړه بادشاه شو اوس به واده هم پوره کوې تا هغه اوسه پورې اسلام پټ اوس به ښکاره کوې بلکل به ښکاره کوم اعلان یې وکړه چې زه مسلمان او 13 کاله مخکې ما د دې پیر صاحب نه بیعت کړی دی او ما ایمان راوړلی دی او چې څومره زما رعیت چې ټول به مو مسلمانېږي هغه څومره چې رعیت او خدای ټول مسلمانان کړ بنیاد یې چې موږ ولټو د خدای ذکر نو وذکر اسم ربه فصلی ولذکر الله اکبر د خدای د ذکر نه لوی شی بل نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا جامه چې کله پاکې دا د خدای ذکر کوي چې خیره نشي د خدای ذکر پرېږدي ولاړې اوبه روانې اوبه د خدای ذکر کوي او چې کله دا ودرېږي د خدای ذکر پرېږدي نو بیا خاشي او کومه څانګه چې شنی د خدای ذکر کوي او چې د خدای ذکر یې پرېښو نو وچې شي او کم کب چې په دریاب کې جمدې د خدای ذکر کوي او چې کله ذکر پرېښو د ښکاري په جال کې راشي او کومه مرغۍ چې په هوا الوزي دا هم ټول ذکر کوي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر څیز د خدای ذکر کوي او تاسو د دې څیزونو په ذکر او په تسبیح پوهېږئ نه نو چې کله د مرغۍ ذکر پرېښو نو د ښکاري په جال کې بیا واقع شي نو خدای به یادوي د الله ذکر به کوې په دې به ستا زړه جمدي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه زړه چې ذکر کوي دا جمدی دی کوم زړه چې ذکر نه کوي دا مړ دی مړ نو قد افلح من تزکا دا هغه صفایه او د تزکیه الله وی هغه سړی چې د خپل باطن پاک دا کامیاب دی دی مقصد ته ورسېد او د باطن پاکوالی په دو څیزونو راځي یو په ښکلې عقیده چې د ګنده عقیدې نه ځان وساتې دا په علم کلام کې بیانېږي او یو د باطن صفاوالی په تصوف او په طریقت راځي دا په علم الاخلاق او علم السلوک کې معلومیږي د زړه زنګ دا پې لرې شو زړه صفا شو نو الله طریقه ښیي یو ذکر ما تیره جمعه درته ویلي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا زړونه زنګ کېږي تپوس ترې وشو د الله رسوله صفایي څه ده نو ما دوه ویلي یو مرګ یادول او دویم څه شی دی ذکر بلکې کثرت ذکر الله د خدای ډېر یاد ډېر الله یادول او دویم څه شی دی منځ فصله ذکر اسم ربی بانگی ہوئے ذکر اسم ربی اقامت مشو ذکر اسم ربی چی پا منز ادرد نیت مکاللہ استاد پارا ذکر اسم ربی بی اللہ سچت کوئی اللہ اکبر فصلا نو دا خدا عبادت اکر مندگی اکلا بیا پا منز خدا دیر زیاد خوشحالی منز اغا عبادت تے چې الله پاک په منځ باندې ډېر زیات خوشحالي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت سو ګوره د پریشانو یو علاج ذکر شو دویم منځ صحابي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه فزع الى الصلاة وی چې کله به یا فزع الى الصلاة چې کله به نبی علیہ السلام د یو څیز د وجې نه غمجن شو
او تکلیف په پراغه په مانځه بودره فورا مانځه ته ودرې او د رسول الله مبارک غم به پسو هم دته وې په مال غمجن شوی نه دی چېرته د بچو د وجې نه ټینشن او غم کې نه دی پروت یو نه د نوسترو نه نو سې وفات شو زوی وفات شو سوی ان لله ما اخذ وله ما اعطى چې سره کړل هم د خدای دی چې واخیستل هم د خدای دی په دې غم نه دی شیخ عبدالقادر جیلانی موږ خو په مال غمجن کېږو فطري تقاضا ده زه هم غمجن کېږم تاسو مال د چا حالات چې بنده غمجن کېږي خو د لویو خلکو په مال غم نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه و ډېر لوی مالدار سړی و تاجر اوسه بحري کشتۍ به ډکې تلې د سودا نو ناستو یو سړی ولا راغی وی صاحب ستا هغه بحري جز غرق شو اوبو کې ډوب شو لږ ساعت یې سترګې پټې کړې الحمدلله الحمدلله لږ ساعت پس بله اطلاع راله وی صاحب بچ شو اوبو کې بس ډوبېده خو بس الله بچ کا وی الحمدلله نو یو مرید ورته وایي په غر کېدو باندې هم الحمدلله وی او په بچ کېدو یې هم الحمدلله وی چې شی د انسان ته تاوان ورسېږي نو حدیث کې خو الحمدلله نه دی بلکې دی به څه وایي انا لله و انا الیه راجعون دا مې یو ذکر دا وایه چې کله هم یوازې مړی نه چې مړی شو مصیبت ورسېد اذا اصابته مصیبه مصیبت ورسېد نو بیا به انا لله بجلي چې لاړه شي به وایه ښه انا لله و انا الیه راجعون بل څه تکلیف پیښ بس فورا وایه انا لله و انا دې سره تکلیف او غم دل ختمېږي کمېږي نو د تکلیف چې کشتۍ ډوبه شو خو تاله پکار دو چې داسې دی ویلې وې چې انا لله و انا الیه راجعون نو تا الحمدلله وویلې وی خبره دې ټیک ده خو ما په بل څیز الحمدلله وویل بل څیز دا و چې کشتۍ غرقه شوه نو ما دې اړه ته وکتل چې اړه خفه دی که نه ولې کشتۍ بحري جز غر کېدل دې کې خو ډېر لوی مالي او ډېر لوی تاواني نو ما وی چې اړه خفه دی که نه دی نو نه له مې توجه ورکړه نو چې نه له مې توجه ورکړه نه خفه نو ټیکو کله وی خدای نو تا واغېسته او تا راکړی نو دې کې څه دي نو ما د زړه په هغه خوشحالی الحمدلله وویل او چې بیا بل اطلاع راغله چې شی برابر شو نو چې یو نعمت د له خدای پاک درکړي او نعمت د غر کېدو نه بچ شي نو بیا به څه وی الحمدلله به نو ما بیا هم الحمدلله وویل نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فکر مندي په څه وه په مال او په دولت نه ورېدته وی یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو حالانکه فرشتو باندې غم نه راځي تکلیف نه راځي بیماری نه راځي هغه خدای را دې نه پاک ساتلی خو انساني شکل کې چې بنده انساني شکل کې د انسان هغه خاصیتونه پکې ظاهري راځي نو په دې مخ او په دې شکل د خفګان لږ آثار انساني شکل کې نو حضور پاک ته تاسو کې جبريل زه پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر کې دې تمام د خدای باندې بندګان دننه کېږي نو جبريل دوزخونه که دوزخ وینا و دوزخ دي و دوزخ دي یو بل د پاسه دي الله رسول یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسول ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین به لاندې پراته منافق پیژنې دوه قسمه دي یو عقیدوي دي یو عملي دي عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري زړه کې کافر په خولې مسلمان مونځ به هم کوي د سره عبدالله ابن ابی به جهادونو لمته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې لیکن نه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي نو چې څوک په ظاهر مونځ هم کوي پټکې دې هم وي ګیره دې هم وي
هر څه دي وي خو چې دولنه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلماني به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی به لاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوتې دی خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګور اوس ښه د دین د دشمنۍ ده اوس دا د انجیوس دا جنۍ کې دا نیمچلو پټی په سر ده مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په د ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او ته څه کوم خو د کور کار کوم که وی بار نه ګرځې وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که خطر و باروزی نه نه بس کور کیم کر آدم پختانی و خدل خو یا کور دی یا کور اخکول خبر وقرن فی بیوتکن کورونو کې کیر ولا تبرجن تبرج اوزی اوزا و د جاهلیت د خزو پشانته نه نزغه په دا کور کې ناشته ما خنو بار کار روزګار بار ته نو دی نه ولی نو خاون ډوډۍ کړ خاون ډوډۍ هر سره ډوډۍ ماته یک دی او زه ولا خدمت کوم نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وی ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ور اوس ښایه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی والا ورکوي سوټې والا کوي او ته هم ولې لګیا خدمت کوي نو پته په دا غوا کې څه فرق شو لا خدای په دې پویونه چې دی بختې بهر وځه وګرځه چې دنیا ووینئ سړی یې هیله ورته یې نه دا غوا کې څه فرق شو وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره رادننه شوه د خرې خبر په صحرا څه دي که نه رادننه شوه هغه دا وخته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته اوس تا او دې خره کې څه فرق ده دا خرم بار گردی دنیا اینه و تم بار گردی دنیا اینه دی خرکیم پڑی نیشتا و تاکیم نیشتا جی پا کمال آڑی دا خرم پا دیرانونو گرزی او تم پا گندونو پس بار گردی سالو ولکانو سر پوٹولو کس پی دیرانونو ندی ام آزادا و تم آزادا ام لک سات لکور تراشی تم لک سات لکور تراشی اغم لگیا دا پیدا تی اخلی و بال چا کرے تم نو تاو دے خرک کے سب پارک دے وی دے انجیو جنہیں جو پٹا پر سر کلو غری والی دا با خبری برتا پا ذہن کی گئی کالا برتا بھی مڑا ہے پدا بچی علم سے لگے دا زری خبری دی خلق سپو میتا و خطلاو خلق کم خوالار لو تا کم خواروانه خلق دی سپو میتا ننور تا دیو خیجی زبد رسول اللہ مبارک طریقو پسیزا دین او ایمان به میدهی خلق دیدی د سپومینه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومینه څوک نه منې کوم خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه نه منې کوي دا نه جوړ کا د موټر نه نه منې کوي درې رنګه واله صحابه سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کې ایران لخه ښکلی کور جوړ کړ هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه نه منې کې د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه د غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شي صفا کولی دونه وي نو په میدان به یې واچولي اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کول حضرت عثمان صاحب څونه مالدار نو د خلکو دا خیال دی چې کنې که ما چې تا په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شوم یا د پیر صاحب ته نږدې شوم نو بس زه په قلا کې بند شوم او په کوټه کې بند شوم نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې
دا مولا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې موږ به نه تېرو ته غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدار و چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراته درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو څه خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدار و څومره بې پیر دی چې جزونه به یې په بحري تلل او سوداګري به کې وکړل مال ګټل منه نه دي تجارت کول منه نه دي خو خدای به نه دی یو سړی و د امام احمد ابن حنبل ګاونډي و لوور و لوور سټک به و لوور او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولیده او تپوس یې تېو که چې ویې کتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي اوس څه کې اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي دا مولا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لوور کور ته لاړ ښه دی دی اوله ور وډباو وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید کشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړ دی په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړ و چې کومه زمانه کې د حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وویل چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دی هم ویلي چې دا کومه تا له څوک راغلي دي په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته وایي ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښې نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لوور وایي ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي او وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عملې دي دوه یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به یې کېښود نو جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرې لکه یو سړی خو وایي چې دا شي مې اوچت کړی دی ودرېږه راوخو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخېږي اسکاره خرابېږي دا به نیخ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک به اوچته مو نو را براو بیا نه بس کې به یې ښود او مانځله به روان شو ته د الله نوم دې ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بر پچت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مos دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شم نو راپاسم سهار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی او چې په ډډه به وړې د احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي دی چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل
رب ذوالجلال جنت هم ورکو د احمد ابن حنبل ګاونډي په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زاړو ته درسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین ته انتروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورنم دا هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز شو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دې وخت کې که ستا د زرګونو روپو هم تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جلنده کا خو زه په مټه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی په بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځم بس د خدای اواز درته د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورې پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه منزل د خدای د نوم احترام د خدای د نوم احترام وکړو مانځه ته ودرېږه نو موږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوی جوړ کا انجینیر دې مزوی جوړ کا کارخانه هم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مې روا منځ مې روا خدای مې روا نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې دا غي د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني دا غي د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي دا غي د پاسه طبقه کې مجوسیان دي دا غي د پاسه طبقه کې يهوديان دي دا غي د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبه طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجر و چې جبرئیل علیہ السلام دا خبر وکړه د رسول الله مبارک رنگ بدل شو جبرئیل علیہ السلام لال او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله براوته مونږ به کوو بیا به په تیزۍ ته کوټې ته فرض مونږ به کوو راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدلو صحابه حیران دي چې خدای د په نبي علیہ السلام څه چلو شو نن خو درې مروز ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله السلام علیک یا رسول الله د الله رسول پتا دې سلامي جواب یې ورنکړ دنه به وعلیکم السلام ویلي خو وې نه رول ابوبکر صدیق درې आवाज وکړ شریعت کې امدادي چې درې आवाज دې چاته وکړه جواب یې نه بیا دا واپس را حضرت عمر صاحب ته وې عمر حضور پاک دا سوچل شوی چا خپه کړی دی چې استغه ویلې د څه مسله څه ده فرض مونږ لروزي او مونږ کې ونې په منډه جمعه ته کوټې ته دی او ورځان پسې باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه په جذباتي هغه درې ځله سلام واچو جواب ملو نشو سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وی چې زموږ د اهل بیتونه ته ورشه هغه ورغه درې اوازونه وکړه هغه تم جواب ملو علي صاحب ته ویرته زومه مې او تر دوی مې ماشومې ته ورشه هغه درې ځله سلام واچو تم جواب ملو هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهله جواب ونشو او په دریم ځل ورته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ورکول او دروازه وته کولو دوری یو نه وته دن درې مروز دا درې مروز چا سره خبرې نه کې بیبیانو سره نه ملاويږي او چې مونږ کې فورن کوټې ته راځي څه چل شوی چا تکلیف کنځل څه شوی دی حضور پاک وته قصه وکړه وی زما امت کې کم فاسقان فاجران دی په پړومبه درجه کې پر نو فکر مریم د امت ته فکر چا د پاره جو امت ته دلته ناستې ورته منځونه ورته په خلوت خانه کې کومه او دا چې موږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو
ځان له ځای ورته وایو دې کې ناست یم ورته الله آیت نازل کا لسوف فلسوف يعطيك ربك فترضى در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کم خیر دی د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو مونځ ته به ودرېد الله ته متوجه شو در به کم نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کوم څه ناڅه به الله سزا م ورکوي چې دا ګناه ګن ترې لرې شي او چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافي م کوي خو د هغې نه مخکې هم به ډېر غمونه شته دنکدن مخکې دی ښه او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي د زمارونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابی غواړي او حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک عقیده خرابه لرې کړه پاک یې وساتله او عمل پاک او اخلاق یې ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد کړه مونځ یې وکړه دا پاک سړی لیکن الله بیا رسو څه وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه وایي چې دنیا کسب کې نه نه د دنیا کسب خو دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې دا نه وایي چې دنیا ګټې آخرت پرېږدې نه 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 دنیا په چا غوره کې په آخرت د آخرت د ګټې وخت کې هم دکان نه بند دی د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی د مانځه وخت کې هم موټر نو درې په لاره نیغ تېرېږي هلته جمع ولاړه ده والآخرة خیر و ابقا الله وی خیرت ګور ډېر بهتر دی د دنیا نه دا خو لږې ورځې د تېرې بشي د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړی زمارونو موږ به دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو آخرت به اول نمبري دنیا به دویم نمبري پاک صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه د هغه نه یو حدیث نقل شوی دی او دا په ډېرو کتابونو کې دی خصوصا مسلم شریف کې هغه فرمایي چې حضور پاک وفرمایل چې اتقوا الظلم د ظلم نه ځان وساتئ ظلم نه ځان وساتئ او ولې ته ځان وساتئ ځکه ظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامه د قیامت په ورځ به چا چې چا باندې ظلم کړی دی او په عذابونو کې ډوبي یو عذاب نه په ډېرو عذابونو کې به دی ګیرې او دی به ډوبي ظلم ډېر خطرناک شی د الله بندگانو سره بلکې بندگان سره الله مخلوق سره ظلم باندې الله خفه کېږي او ظلم څه ته وایي نو زمونږ د علما د معنی کوي وضع الشی فی غیر موضعه چې الله کوم څیز سله درکړی دی او هغې کې استعمال نه کې دې ته ظلم وایي الله تعالی اختیار درکړی د اختیار به ته په هغه ځای کې استعمالی چې خدای کوم ځای درته ښودی او د دا بېځایه استعمال کې بېځایه دا چې ښځه وهي ټکې کنځل وټکې بېځایه دا چې یو غلام رهي وهي ټکې کنځل وټکې غوسه تعالی خدای درکړې ده خو په ښه ځای کې استعمال کا د څوک په تا راغی ستا په بیبي راغی ستا په مال راغی غوسه وکړه او بېځایه ته ګاونډي ته غوسه کې کمزوري ته غوسه کې بېځایه استعمال التجاوز عن الحد د حد نه تجاوز کوه او د خلقو قبض حقوق الله و حقوق العباد د خدای او د بنده حقونه را جوختول ځان ته دا ټول په ظلم کې داخل او بیا چې په چا دې ظلم وکړه او د ده د زړه نه کم آه ووته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې دا د خدای دربار ته ډېر زر رسیږي. اتق دعوة المظلوم. حضرت معاذ رضی الله عنه یې لېږلی و د زکات دپاره چې ته د خلکو نه زکات راغونډ کا، ورته وایي ګورې اتق دعوة المظلوم، په چا ظلم ونه کړې، ابره ته خیرې کوي، د هغه د خیرو نه ځان وساته. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دا خیره خدای ته زر رسیږي، د خدای او د دې خیرې په منځ کې پرده نشته. ظلم ډېر خطرناک شی دی. رو ظالم له خدای په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې. حضرت بلال رضی الله عنه باندې به یو سړي ظلم کوو په مکه شریفه کې چې هغه ته امیه وایي، امیه ابن خلف. او تاسو ته پته وه چې څونه ظلمونه یې پرې کول. په مکه کې به یې راوست، په ګرمو شګو به یې سملاو، په سینه به یې وله ګرمې تیږې ایښودې، ماشومان به یې ورپسې کړی، په دې مکې په دې کوڅو کې ځغلوی او په چوکو یې وهی، او چې زخمي به شو هغه زخمونه باندې به یې وله شګې دوړولې. او د مکې ډېر ګرم نور دی او کاڼي ډېر ګرم دي، په هغه ګرم نور به یې په شګو سمله او په سینه به یې وله کاڼي اچول. څه چل کړی و بلال؟ د ته یې کنځل کړي و؟ نه. د حق یې والي و؟ نه. د خدمت یې نه کو، ښې وله کو. صرف هغه وی چې زه مسلمان یم، زه یو خدای منم او حضور پاک د خدای مقدس پیغمبر او بنده منم. دا یې وینا وه. نو څه چل شو؟ د هغه خپل دین دی، د هغه خپل اسلام او ایمان دی. نو ظالمانو ولې ظلم کوي؟ ډېر زیات دی. خدای پاک هغه بلال د هغه د پنجې نه آزاد کړ، لیکن هغې امیه له خدای څومره لویه سزا ورکړه. الله ورته انتظار وکړ 3-4 کاله، 15 کاله ورته خدای وکتل. ان الله لیملی الی الظالم. حضور پاک فرمایي وی ظالم له خدای مهلت ورکوي. دی وایي که زه دا څه کوم په دې ما خدای نه نیسي، څه کوم نو ما نه خدای تپوس نشي کولی، زما دا کار بد نه دی ګنې خدای به زه رانیولی وم. او الله مهلت ورکوي لیملی الی الظالم حتی اذا اخذه، چې کله خدای راونیسي بیا نه پرېږدي. بدر په جنگ کې چې دی کله ته او غزوه بدر پیښ شو، ابوجهل کله لښکر جوړو د مکې د مشرکانو نه، چرانو باندې ګرځېده. نو دې امیه له راغی. حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي سعد ابن معاذ دا د مدینې او امیه د مکې و. سعد هم تجارت کو، امیه هم تجارت کو، د دواړو یو بل سره تجارتي تعلقاتو د اسلام نه مخکې. او دا سعد چې به کله مکې ته راغی یا د مکې په خوا کې به تېرېده، د امیه سره به دی راو دوست او تجارتي تعلق یې ورسره. او دا امیه چې به کله مدینې ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده، د سعد سره به ناستو، د هغه میلمه به هغه سره به شپې کولې. چې کله حضور پاک هجرت وکړو او مدینې منورې ته لاړ، نو دا سعد د عمرې په اراده راغی. دې وخت کې حضرت سعد رضی الله عنه مسلمان دی، حضور پاک له امن ورکړی دی. نو دې راغی مکې مکرمې ته د طواف د بیت الله دپاره او د عمرې دپاره. نو حسب معمول د دې خپل دوست د امیه کره میلمه شو. اوس دین جدا دی. اوس حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان دی او امیه کافر دی. خو زاله تعلقات یو بل سره وراغې ده کره دیره شو. نو امیه ته وایي انظر لی ساعت خلوت، هلکه ما له داسې وخت وګوره چې څوک پکې ني، لعلي ان اطوف بالبیت، چې د بیت الله طواف وکړم. ولې؟ ځکه چې اوس خو موږ مسلمانانو له امن ورکړو، نو ستاسو دا خلک به ما ته غوسئ، نو داسې ټیم وګوره چې څوک پکې ني، چې هغه ټیم زه د بیت الله طواف وکړم. نو عموما د مکې خلک د غرمې به وده کېدل، ګرمي مې او خلک په کور کې ځن نه. نو ته ورته وایي چې د غرمې خلک وده کېږي، نو زه به وبهرې ځم طواف به وکړې. نو چې روان یې کړ، نو ابوجهل په مخه ورغی، چا نه چې یارېدل هغه حرامي په مخه ورغی. چې ورغی امیه نه یې تپوس وکړ دا څوک دی؟ پېژندې؟ دا څوک دی؟ وایي دا زما دوست دی سعد. سعد ته وایي ښه سعده،
تا زمون دشمن لا محمد صلی الله علیه وسلم زمون دشمن لا امن ورکړی او تاسو به سره مدد هم کوئ زمون په مقابله کې ها مرسته به هم کوئ او ته بل ته بېغمه زمون په کلي کې چکرې لګې او زمون په کلي کې بېغمه طوافونه کې حضرت سعد هم یو تکړه سړی و د یو قوم مشر و د اوس قبیلې مالدارم و نو په هغه دا خبره بده ولګېده وی ابوجهل عمرو ابن هشام یې نوم عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل که تا زه دلته د مکې نه منې کړم او د مکې د طواف نه دې منې کړم نو ګورې پام کوه ته چې شام ته ځې او د شام نه غله راوړې نو لاره دې په مونږ د زه به در باندې هغه بنده کړم څه به خورې مکه شریفه کې خو فصل نه کېده نه غنم نه جوار او خو دشته علاقه ده صرف زوزان دي پکې او د کیکرو میکرو بوټي دي پکې څه به خورې تاسو له خو مال د شام نه راځي زه به در باندې هغه لاره بنده کړم د لوږې به مړه شي په هغه لار به مونه پرېږدم بیا به څه کوې زه نه راځم مکې ته طواف نه راتلم چې ته مې منې کې طواف له به نه راځم دا بس الله ته خو زما حال معلوم دی تاسو مې نه پرېږدې لیکن تا به په داسې لاره بنده کړم چې قوم به دې څه خوري ته به څه خورې خبرې یو به سره تیزې شو چې تیزې شوې د امیه له پکار و خلک د میلمه مرسته کوي ده له پکار و چې بیت بچو یې کړی وې او د ابوجهل ته یې ویلي وي چې ابوجهل دې وخت کې عمرو ابن هشام دا هم ورته ابوجهل وایي عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل دا زما میلمه دی د سره ګزاره وکړه نو هغه هم ظلم وکړه هغه په سعد آواز راوویست ستا خپل میلمه ورته سعده ته خو زما میلمه او دا عمرو ابن هشام د ابوجهل دا زمونږ د کلي سردار دی په دا سترګې مه راوباسه په دا اواز مه راوچتوه نو سعد خفه شو چې زه خو ستا میلمه پکار دی چې ته هغه ته ووایې ما ته ولې وې بیت الله خو یوازې ستاسو نه دی د ټولو خلکو دی او طواف نه راغلی ما نو د هغه ته وې نه وې او ما ته وې نو بس سعد ابن معاذ امیه ته مخ ور وړی امیه وی ته خو غلی کښېنه ستا متعلق خو مونږ ته خپل مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې امیه به مونږ وجلو تا متعلق وی دا خبره کړه دغه ځای کې خبره رفع دفع شوه امیه کور ته لاړ سعد رخصت شو مدینې ته لاړ چې امیه کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې وی تا به ونه رېدل هغه زما دوست چې دی سعد هغه خو ماته یو خبره وکړه څه وې وی هغوی ته پیغمبر علیه السلام ویلي دي محمد صلی الله علیه وسلم چې ما به وجنې ګور هغې د حضور پاک دونه ورته پته وه چې د هغه د خولې نه خبره ودي نه دروغ نه رښتیا کافران دي دا ورته پته یعنې ویلې به زه مړه څه خبره ده ما څوک نشي وجلی سره کوټې خو نه یم لیکن خبره یې وقته پرېوته چې هغه ویلي دي چې وجنې به بس دې کې څه چل شته وی ښځې وی ما ته خو هغه داسې وي چې ما موږ هغې وجنې وی ما ورته وی چې په مکه کې مې وجنې که بار مې وجنې وی هغه راته وی چې دا پته راته نه لګي ښځې ورته وی بس دلته د پسې هغه نشي راتلی او د مکې نه ته بار ووځه او ځه مه وی لا اخرجو من مکه ته د مکې نه بار نه وځم ولې هغه ویلي دي چې موږ به دې وجنو څه چل پکې شته دې کې د بدر جنګ جوړ شو ابوجهل لګیا دی لښکر جوړی امیه ځان غیب کړ هغو ته پته ده چې زما متعلق وی ویلي دي چې ما به وجنې نه ځم ابوجهل د یو مشر راوباسي امیه له راغی امیه ځان تیاروه ټول مشران دي او روان یو مسلمانانو پسې او پرېږدو یې نه ختمه وبې امیه ورته ویل زه خو بیمار یم ما ته خو پته ده زه خو نشم ترې ناجوړی ځان په ځای به بل څوک ولېږم نوکران به ولېږم غلامان به ولېږم او زه ناجوړی وی نه 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 دا چېرته کېږي ته د قوم مشر یې سردار یې نو چې ته پاتې کېږي دا نور هم پاتې کېږي وی زه بیمار یم که نه وی کاکاجي که بیمار یې که روغې دی به خیر یې داسې وکړه مونږ سره وځه یو شپه مزل د یو ورځ را سره وکړه نو بیا به دله خلک به ستا په وجه د نوره مو باسم چې ګوره هغه سپین ږیري دي تاسو ولې نه دی نو د لارې نه به دلې بیا لار درکړم ته به واپس راځې دا چل یې ورسره و هغوی یې چل یې وکړل وی ښه وی او وی ښه زه داسې کار کومه یو قیمتي او اعلی اوښه ده چې کور ته لاړ اوښ یې واخېست او سامان یې واخېست ښځه ورته ویې سړیه وی ير دې دی ساعت ته تا ته څه ویلي
چې هغوی ته محمد ویلي دي چې دی به موږ وجلو صلی الله علیه وسلم. ښځې وی ځم ورسره نه هسې لږ وځم ورسره ما ورسره خبره کړې ده خو اوس که زه نه ځم نور خلک هم نه دي نو چې لږ غوندي وځم نو راځم به دروازه کولاو ساتم هر ټیم کې راتښتم به. ابو جهل خو په الفلام ورامي وکړه هغه ډېر پوره شوی هغه وی چې زه دې ځمه چې ستا پلار دې ما نه پاتې شي. نو د هلکانو د لسو دولسو پنځو شپږو هلکانو یو ډله یې بې مقرر کړه وی تاسو به د دې باباجي خیال ساتئ د نه ونه تښتي دې به رسو بدل چې سمندې لاره د یو ځای کې خو په پیاده قافله وه دمه به یې ځای په ځای کول چې سمندې لاره یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې ورځ نیمه به هغه ځای کې دا وي دمه کېدل چې څاروي هم دمه شي ګیاګانې وخوري په خپله هم دمه شي. د څه چل وکړې امیه د ځان سره هغه اوښ نږدې سملاو او مطلب یې دا و چې دا خلک اوده شي زه به اوښ باندې خوا وروړم او تښتم. ابو جهل په هلکان مقرر کړي خو چې دې سنګ راپاسېد خلک اودو دی راپاسېد هغه هلکان ورته راغلل کاکاجي خیر دی اوبه پکار دی او دس ماته لوټه پکار ده بل څه ضرورت دی خدای تا څه پیغام غواړې وی دی سرکوزو اوده شئ تاسو زه له ما پسې ګرځئ نه مونږ خو ته مشر یې زمونږ باباجي زمونږ کاکاجي ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا څه پکار یي اډر کوه. خیر امیه پوه شو چې دا هلکان خو ویښ دي او دې ځای کې کار نه کېږي زه چې بل ځای دمه کوو هلته نه به راوتښتم چې بل ځای دمه وکړو خلک ویده شو دا نیمه شپه شوه دم ځان د قصده وده کړی او چې خلک بلکل وده شو نو دې غلې غوندې راپاسېد چې په اوښ پاړو موزم هغه هلکان خو د ابوجهل پېښو یې رامنډه کړې کاکاجي ولې څه دي څه ضرورت یې اوبه دې پکار بل څه پکار مونږ ته وایه تاسو بیا ما پسې روخران ختې نه نه ته زمونږ مشر یې که نه مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو هلته یې هم خوند ونه کړ ورو ورو په دغه طریقه به درته ورسېد چې به درته ورسېد جنګ شروع شو. هغه حضرت بلال چې دې ظالم پې ظلمونه کول هغه حضرت بلال چې د په شګو کې سملاو هغه حضرت بلال چې په زخمونو مې ورته شګې اچولې هغه حضرت بلال چې په سینو یې وله ګرمې تیږې ایښودې هغه صحیح کو او چغې یې کړه لا نجوت ان نجا امیه ای خلکه هغه د امیه دی ګورې که دې د نه بچ شو زه مرم په هغه ورځ اخبق به زه مړی یم که دا د نه بچ شو. خلکو وی کم دی وی هغه په اوښ باندې سور دی نو د امیه سره زوی مو او صیبه چې څنګه د صحابه ولیده نو صحابه ورپسې چې ورپسې شو نو د عبدالرحمن ابن عوف سره د تعلق رضی الله عنه وی عبدالرحمنه ما پیغمبر علیه السلام له بوزه وی راځه راپسې ما پسې راځه خو صحابه خو ورپسې هغه پښتانه وایي چې د سړي په سر راشي که بوډۍ به وی خپل زوی ته بوډۍ به زوی ته وی یا بچې زما دا ژوند د خدای تاله درکړي او تا د خدای جوړ کړي ما د خدای مړه کړي او تا د خدای جوړ کړي زوی یې ناجوړه دې کې ملک الموت راغی ملک الموت راغی چې راغی بوډۍ ته یې وی سپین غاړه ټیم دې پوره دی بوډۍ ورته وی روغ رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او ته رالې ما پسې روغ او رنځور پېژنې نو دا هسې یو خلک یو بل ته وایي زما ژوند یې خدای تاله بچې تا دې خدای جوړ کړي ما دې مړه کړي خو ته دې مرګ نه دی لیدې بوډۍ چې مرګ پرې راشي که نه نو بیا پکې دا قصه پسې نشته. نو امیه سره زوی شاته سورو ده څه چل وکړه چې دې پوه شو چې مسلمانان خو راپسې را رسېږي نو خپۍ راغونډه کړو زوی یې سینه کې کېښود او په تره دې لانده وغورځو چې زما دا اوښ به سپک شي دروند منډه نه شي والی نو زه به پیغمبر علیه السلام له ورسم او دا کافران به مې په زوی شي هغه سره په جګړه شي نو زه به ترې بچ شم. صحابه راورس مسلمانان به مې په زوی شي دوی به مې په جګړه به شي زه به ترې بچ شم. مسلمانان صحابه راورسېدل زبېښ یې ولې یو څو غداره وخې مردار ده پسې بیا شو چې شو ورورسېدل وی عبدالرحمن څه وکړم وی اوښ نه ټوپ کا اوښ دې پرېږده
بس د اوښ نه یې ټوپ کړی او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پې د پاسه ځان ور واچو مسلمانان رال وی پاسه وی نه دله زه امن ورکوم او دې د حضور پاک له بوزم وی پاسېږه ته د سپېره هغه ظلم موږ نه دي لیدلی د په بلال لږ ظلمونه کړي دي پاسېږه خیر هغه ته نه پاسېده او دې غیر غټ وغه وجود نه بس صحابو توره راواغېسته او د لاندې نه یې وله په دا خېټه کې داسې وواړ داسې یې وله وکړ او مردار شو خدای مردار او څه سزا خدای ورکړه چې کله کافران او یا مردار شو نو سې په هغه شال کوی کې واچول یو شال پیو په هغې کې وغورځول او د ده دې په میدان پروت و نور ګرم و وجود یې پړسېدلی و نو چې دی راښکل سپې به ترې وتل نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی چې دا کم ځای پروت دی شګې پې د پاسه ور واچوي همدغسې دا خدای والې پرېږدي ظلم یې نصیب شو نه دنیا کې هم خدای رسوا کړ نه هغه خاني په کار شوه نه نوابي په کار شوه نه نوکران په کار کې ډېر ځمکه او جایداد په کار شو هغه د حضرت بلال مظلوم بدل ته خدای په دنیا کې واخیست وأتعب أصحاب القليب لعنة إلى يوم القيامة او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اتعب على لعنة دی پس تر قیامت پورې د خدای غضب او د خدای قهر ورپسې شو تر قیامت ابو جهل څه شو څومره ظلمونه یې د حضور پاک سره کړي دي دومره ظلم چې د هغې اندازه نشته حضور پاک ته بیت الله په خوا کې منځ کوي منځ او دا ابو جهل وایي وایي څوک به قصابخانې ته لاړ شي چې د هغه ځای د څښا ګندګي راوړي په دې شی وله ورغورځوي عقبه ابن ابي معيط پاسېد او د اوښې هغه پیروان د وینو ډک سلا ورته ویې ربی کې هغه یې راوړو د حضور پاک په ملا د پاسه یې ور واچو او نبي علیه السلام لګیا دی خپل منځ دی او دوی څونه ظلم وکړ په یو بل ور پرېوتل او خندل به په یو بل دا مړی وخندل قهقهې یو والې په خلص خلص په خندا د حضور پاک پورې خندل چې دا دې په شام وله ګندګي ور واچوله نبي علیه السلام مبارک چې کله پاسېده نو بیت الله ته یې مخ کړې ګوره د مظلوم دی که نه ظلم دی که بیت الله ته یې مخ کړې او خدای پاک ته څه وایي اللهم علیک بقریش خدای دا راونیسه اللهم علیک بابي جهل وعتبة وشیبة خدای دا فلان کې عقبه ابن ابي معيط دا الله راونیسه خدای خیر یې وکړه دغه ټول خدای په بدر کې راونیول او مردار یې او داسې ذلیله کړل داسې ذلیله چې په بیا د قبر ځای نو بیا د کفن ځای نو په هغه توی کې ورګرځي وتښتېد ظالم خدای را نیسي اخرت خو یې دې تبا قبر خو یې دې تبا خو په دنیا کې هم خدای را نیسي نشان عبرت دې جوړوي نشان عبرت او زما وروڼو موږ څومره ظلم کوو خفه کېږي به موږ ګاونډي په ګاونډي ظلم د ځمکې ګاونډي په بل ځمکې ګاونډي ظلم پوله ولوي دا ظلم نه د اوبخور اوبه ترې نیسي دا ظلم نه دی بوساله ته غلا کوي شوتل ته غلا کوي دا ظلم نه د وږو پټل ورشي د ګیا په بانه وږي ماتوي او ګیا کې منډي ظلم نه دی قصاب نه چې غوښه اخلي خم پکې شته لیکن هغه د اډو په امیل کې در په غاړه کې دا ظلم نه دی دا سودا چې در باندې ټماټر خرڅئ او دا ګنده او دا ټول پکې ور واچئ او ته وې ما له ښه راکوي ښه در کوم او ټول داغي پکې ګیر کې ظلم نه دی دا زیاتې نه دا مساله کې چې دا ګندګي ورچې او په پیسو خرڅئ دا ظلم نه دی دا چې ته سوچه اخلې او دې چیلکي رنګوي او پکې ګډوي ظلم نه دی دا مزدور چې ته ګوډ لبوځې ټول داسې دي ګورئ مزدور چې ګوډ لبوځې او ځان خلاصوي د ګوډ نه او توپړ اوچتوي او ولاړې په بل ځای کې دي دا ګوډ دی دا ګوډ نه دی که ګیا د یو ځای نه توپړ اوچته کړي نو په بل ځای لاوړې کېږي دا ګوډ نه شو که دا ظلم نه دی دا زیاتې نه او دا ته چې د مزدور پیسې نیسې دا ظلم نه دی رسول الله مبارک فرمایي مزدور چې مزدوري وکړه چې خولی او چې شوي نه مخکې ورته پیسې ورکړه او ته دې پیسې نیسې
دا هم ظلم هلته مزدور هم ظلم کوي ته هم ورسره ظلم کوي دا سارو سره من ظلم نه کوي قسم دې سارو سره څونه ظلم کوي هغه غریب د تلو نه غوایي او تا پې څونه بار نو دغه کړي دي سنډا او دا څاروي چې دا پیوې پې کوئ تاسو د ګرځېدو نه دونه ستړي وي د ریړو نه خو خدای سنډاګان خلاص کړل ریړې ختمې شو او خرم خدای پاک د دغه نه خلاص کړل د ریړو نه اوس کم دي پخوا ریړې به زیاتې وو دا شیدونه راووتل دا څه وته چینګچان مینګچان په هغې کې خلک وړي هغه خر غریب به څه کول قوق به یې کول د تلو بنو او د خر خو به بده ورځ وه وی سره به خلکو ګزاره کوله سنډا سره به خلکو ګزاره کوله د خر خو به دونه بده ورځ وه چې اکثر به یې د اولي د وینو ډکو او وینې به ترې راوتې و دې به ډبول او وهل به او چې کار به یې پرې وکړه د ګرځېدو بنو نو بیا به یې ورسره څه چل وکړه بیا به یې پرېښوده چې دا په پردو پټو کې سره یې په ډېرانونو سره یې دا د خدای مخلوق نه دی دا ظلم نه دی دا افسر چې د خپل ماتحت سره کم زیاتې کوي دا ظلم نه دا ماتحت چې د افسر خبره نه مني دا ظلم نه دی ګاونډي سره ظلم پلار بچو سره ظلم بچی د مور او پلار سره ظلم خاوند د ښځې سره ظلم ښځه د خاوند سره ظلم دا به څه کېږي ور یاد ساته کفر خدای برداشت کوي خو ظلم نه برداشت کوي د څاروم نه برداشت کوي حضور پاک فرمایي واوره حدیث دی د بخاري شریف وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده چې پیشو په چکونه لګول په دوزخ کې وه او پیشو په چکونه لګول دوزخ کې بعضې څیزونه به سوځېږي بعضې نه پیشو پکې ده هغه د چکونه پې لګی او دا کمه ښځه وه دا په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه پیشو یې تړلې وه نه یې پرېښوده چې ځان له څه مږې مږې راونیسي او ځان موړ کړي او نه یې په خپله خوراک ورکو ماته جوعا هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه الله پاک د هغې پیشو د ظلم نه هغه مالک یې رانیولی دوزخ کې یې اچولی هغه پیشو یې پرې مسلط کړه چکونه پرې لګي حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو ولې په څارو کې هم دا شی شته وی چې کوم د لوند زړه شي وي د لمدې اینې شي وي او جمدې وي ظلم به کوي خدای پاک به رانه تپوس کوي بلکې دا لا څه کوي چې کوم څاروي دي د ښکراور په دې بېښکرو ورځې وهي څاروي ښه د قیامت په ورځ به له دې بېښکرو بدل خدای د دې ښکراورو نه ظلم د څاروي خدای نه معاف کوي چې څاروی مکلف د سر نه دی څاروي نه جنت ته نه ولا دوزخ ته د هغوی ظلم نشي برداشت کولی قیامت په ورځ چې کم څاروي بل څاروی والی دی نو بل له به حقه ښکرې ورکړي چې شا بدل دیوال بدل به دیوالې بیا به ټول خورې شي د څاروي ظلم خدای نه برداشت کوي د مسلمان به خدای څنګه برداشت کوي او نن سبا چې کوم د ټوپک خاوند دی د مال خاوند دی د موټر خاوند دی د جایداد خاوند دی قسم دی که د هغه د مخې نه څوک څه کېږي تیرې دې تیره مخې نه شي په لارې نه شي تی در دله ټکونه درکوي اجرې ته یې نه شي ورتلی کور ته یې نه شي ورتلی په غم خادی کې ورسره نه شي یو ځای کېدی ټک به دله درکوي او فخر به کوي خبرې به راته اورئ ستغې به راته اورئ مه کوئ ګوره ظالمانو ظلمونه مه کوئ د خدای د غضب نه ویریږئ د خدای د قهر نه ویریږئ ظلم مه کوئ غریب خدای پیدا کړی تا نه دی پیدا کړی عجز خدای پیدا کړی ته خالق نه خالق یې بل شته غریب خدای پیدا کړی ته خالق نه ظالمه خالق یې بل شته ګورې مه کوه پې خفه کېږي تباه به شي الله به دې راونیسي ډېره مو لیده یو بادشاه په یو علاقه ګرځېده یو ځای خوښ شو ځنګل و او ځنګل سره خوا کې ښه مدیدار شینکۍ دي یو چمنې دي اوبه دي بادشاه د خپلو نوکرانو ته وي هلکه دا خو ډېر ښه ځای دی ښه یخې اوبه دي ځنګل دی دلته مال یو محل جوړ کړي رست هاوس راله جوړ کړي اوړي کې به راځم او دې کې به تېره کېږم او ښکار به کوم دا خو ډېر مزېدار یخ ځای دی شه به دونه موده کې ما له ښه قیمتي محل جوړ کړي نوکران لګیا شي او د بادشاه دپاره قیمتي اعلی محل جوړ کړو بادشاه څه وی وی دې ځای کې جوړ کړو چې کوم دا کورونه دي دا خلک د کورونو نه لر کړي ما د محل جوړ کړي ډېره ښه ده بادشاه به تپوس کوو محل څنګه دی چې کار شروع دی په نقشه کار شروع دی بادشاه ته نوکرانو وی صاحب محل تیار ښه اعلی ښکلی محل هم درته جوړ کړو
اوس افتتاح کوي بادشاه، وزیران ورسره دي، مشیران ورسره دي، دنیا خلک دي چې نن د بادشاه محل جوړ شو او افتتاح به کوي. چې بادشاه څنګه راغی نو محل ته یې وکتل، د محل د دیوال خوا کې یو کچه کور و. وی دا څه دي؟ وی دا یو بوډی دی او د هغې کور. وی دا هم نه دی روان کړی، دا خو زما په محل یو داغ دی، دې سره خو زما محل بدرنګ ښکاري. ای بادشاه یو بوډۍ ښځه ده، هېڅوک یې نشته، ډېره عاجزه ده. نو موږ خو نور کورونه د خلکو روان کړل، محل هم درته جوړ کړ، خو دا هم چې روانه و دې ډېر زیات وژړل. وی بس ما پکې ښه کې خو دا کور نه پرېږدم. موږ وی د یو کوټې نه کور دی په دې څه غریبه ښځه ده، د بادشاه د محل خوا کې وی بادشاه سلامت غریبه وه، نو موږ پرېښود. وی نه منم، زه به هله دې محل ته دننه کېږم چې تر څو مو دا کور نه روان کړم. دا خو زما په محل یو دار دی. بس نو شا به فوراً ورکړې، بس هسې ودره وسونه وخان ودرېدل، بادشاه غونډه قافله ودرېده. وی نه ځم چې تر څو م دا کور نه روان کړی. بس هغوی سر زر لګیا شوه، غریبې ته وی وځه کونډې، بوډۍ وځه. وی نه وځم. وی ته څنګه نه وځې؟ بادشاه هغه دی پنور ولاړ دی او محل ته داخلېږي نه چې تر څو دا کور نه روان شوی. بوډۍ څه وایي؟ د دعا چل سته کې. بوډۍ څه وایي؟ بوډۍ وایي یا الله زه خو کمزوری یم، زما کور دا ظالم راغلی، دا خو زما د خاوند کور دی، دا خو زما د مهر کور دی، دا خو زما د غریبۍ کور دی، زه به الله کم خواځم. ښځه خو جومات ته هم نشي تللی کنه چې د جومات کې به دې راشي، زه به کم خواځم. یا الله زه خو کمزور یم، خو ستا زور څه جوړ. یا الله زه خو بې کسه بې څوک یم، خو ستا طاقت څه شو؟ زه خو الله عاجز یم، نو ستا هغه طاقت خدای څه شو؟ ته خو طاقتمن یې، ته خو زورور یې، ستا خو څوک مقابله نشي کولی، تا ته خو څوک سر پورته نشي کتی. خدایه زور دې څه شو؟ خدایه طاقت دې څه شو؟ خدایه ستا بادشاهي څه شو او څه؟ دې ته دعا وایي. ښځې له لاس نو پورته کړې چې د بادشاه نه ساه د اس د پاسه ووته او مردار محل پات هر څه پات هلته هاټ اټیک راغی او مردار شو. د ښځې پولیس والاو ته یې بس بسه به یې نورې خیرې ونه کړي، بس 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 سړی دې ته ورسو. لا ښه ظلم به نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او وایي چې چا باندې څوک ظلم وکړي که نه او دس بدل واخیسته، چا وله څپېړه ورکړه دم څپېړه ورکړه، بس ده انتقام واخیسته او چې ده له چا څپېړه ورکړه او ده ورنه کړه آه یې وکړه، الله وایي اوس یې ما ته پرېږده، د ده نه به زه څپېړه وباسم. نو ستا به څه څپېړې چې خدای ته پرېږده چې خدای دې څپېړه وباسي چې پته ورته ولګي. یو طالب په لاره باندې روان دی، طالب کتاب ورسره دی، طالبان خو نه پروا جنت او نه پروا دوزخ، بېغمه خلک دي. یو جنټلمین و، هغه واده له روان و، ښځه ورسره وه. ښځې برقا چولې ده او سینډل مینډل یې چولې دی او ځان یې برش کړی پالش کړی دی او لپسټک یې مسټک یې مږلې دی او جنټلمین هم بوټان بوټان اچولې دی او چشمې مشمې اچولې دی او کوټ پتلونه اچولې دی او ښځې سره روان دی. په لاره ځي، دا طالب خیال نو چې ته په ډنډ کې خپه کېښوده چې چړپ شوې، هغه اوبه د هغه جنټلمین په هغه محترمه ور پرېوت، د هغې کېړی جرابې جامې څښا شو. جنټلمین وایي ته خدای دې بېخ وباسه، زما ښځه دې ولړله، مونږ واده له روان، جامې دې وله ولړلې، بیزار دې وله وړړه، و چې شړق شو هغه طالب یې په دا مخ یو مضبوط غوزار و، خوار شي ګډېږي په لار، نظر دې نه لګي، هغې سره یې څه چل و. زمونږ دا سړی ولې د ښځې مخکې ځي که نه ډېر بادر یې که نه، دا برېت یې داسې جغه یې جغه، دې برېت یې داسې نیغ نیولي و چې ښځه ورته داسې وګوري وي ها نو برېت بیا لاندې شي، برېت بیا نوم ته ورسي، نوم ته هر څه چې دي خو ښځو سره ټینګې نه دي بیا. امین نه تپوس وکړې که دی ورته
په موږ دلته بادر یمي ده داسې او داسې او داسې او کور کې الما لیدلې هلته کې داسې سر یې ښکته کړي او داسې دوک ولاړ بشیر جانه تا د دال کور نه لیدي ما لیدلی دی ښه او دې دوک ولاړ دی دوک بیا ښه سړی وي ښځه مو خاوند دې څنګه دی یاره ډېر ښه سړی یم ډېر ښه سړی یم چې زه ورته څه ویم هغه کوي غوږونه پې نیسم غوږونه جنټلمین خو ښځې ته ځان ښه چې شلخ شو په دا مخ یې وه او ما څه غلطي کړې ده ما ته څه پته وه خو په لا ته ونې برابروم ښځې ته وایي ځه چې ځو دا جامې به بدلې کړو د دې سپېره د لاسه جامې څښا شو او پیزار به بدل کړو بیا به راوړو ښځه یې کور ته مون ښځه لګیا شوه جامې بدلې او دا سړی کوټې ته څه کال راوخته خو چې سینګ بره وخته سپی وښویېده په وړی باندې په غرض لاندې راغی دا سټ یې ولګېد او مردار شو مړ شو ښځه خو پوه شوه چې ده خو هغه غریب والی دی په مخ د هغه څه غلطي وه په غلطۍ کې که د یو سړي خپه په خټو کې لاړه او د بل جامې خیره نه شون صبر وکړه که نه صابرینو د خدای جنت ورکړي پوه شو دا هغه سړي خیرې وکړې او د ځان ورسره یره شوه او زر خلکو ته وی خلک رالل څه خاوند مې مړ شو په منډه وی دې پرېږدی دا قاسم مړ شو ورشئ په لاره یو طالب څپېړه والی دی هغه خیرې کړي دي مم تباه نه شو بچي مې تباه نه شي لا ولاړ شئ د هغه نه معافي وغواړه بیا به ګورو طالب مخکې روانو بارانو په لاره ځي هلته یو الوی دوکان کولو کړی د الوی به دا قانون چې سار وختي به یې دوکان کولو که څوک غریب به پرې راغی یو پلیټ الوا به یې خیراتي ورکول او یو جام پی به یې ورکول چې طالب پې ورغی دی غریب خو مخ مږي مخ یې سور دی په څپېړه نو الوی ورته طالب جان دلته راشه کښېنه یو پلیټ یې د الوا ورکړو دا خو او یو جام پی ورکړ دا بچی چې دې دوکان کولو کوم دا ورکوم دا خوره اوس هغه لګیا دی الوا نه نوړی اوچتوي او د پیو نه ګوټ کوي او خاندي د دې الوی ورته خیال شو هلکه دا خاندې ولې ما الوا درکړو پې ته ما پورې خاندې وی نه تا پورې نه خاندمه وی ولې دې خدای ته خانده وی د خدای خدای کې څه دي نو یو خوا څپېړې راکوي یو بل خوا الواګانې راکوي هستې سړي پړه کې ور واچوله نو خو مضبوطه څپېړه یې راکړه او دلته ښه مزېدار پی دي او ګوټ ته کومه ګرم او ګرمه الوا ده دې کې هغه دا سړي هغه نوکران راتلل هغه کور والا دې یو لیدې لکه طالبیانه هغه سړي ته ووالې په څپېړه ویو وی خو دې مړ که که کوم ځای وجلې تا پکې بله 302 ویم والم زه ما مړ که وی نه خیره دې ورته وکړه اخو چې بره په پوړو خدېده لاندې را پرېوته او مړ شو وی ما خو خیره نه ده کړې وی مهرباني وکړه به دا ورته وکړه خیره دې ورته وکړه نور بچي غرق نه شي ښځه غرق کنې چې خو مړ شو او ورته څه وایي طالب جان وی ما ورته خیره نه ده کړې خو هغه ماله څپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه یې څپېړه ورکړه هغه ماله څپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه یې څپېړه ورکړه الله داسې څپېړه ورکړه چې مرګ ته یې ورسوله پته نه لګي چې نور به ورسره څه کوي او هغه ماله څپېړه راکړه نو زه یې لواله راورسولم او پیوله یې راورسولم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان امام ابو حنیفه یو سړی وله راغی وی مور دې کونډه ده وی یو ګستاخ و ګستاخ نن سبا هم ډېر خلک دي مولیانو سره ګستاخی ته وایې نه مولیان د دې خلکو په دې پوټو کې اوسي بعضې به جومات ته راشي په ملا به سترګې روبدي استاد جي دا پوړ بار پروت دی ولې دا استاد جي ستا نوکر ده د خدای ظالمه ته خو پسې مسکې د خدای ظالمه ډوټې کې درته ښایي نو ته په هغه حکمونه کې پوړ به ته را دننه کې استاد جي منه را دننه استاد جي څه ټیم دی او دا کور به ښځې سره یې جنګ کړي هغې غریبې ته غږ نه شي کولی نو راشي دور به د استاد جي نه وباسي استاد جي مونځ خو دې نن ډېر اوږد کړی مونږ خو دې پکې قتل کړو دا څه خبره چې مونږ اوږد وي شکر وباسه چې داسې استاد دی له خدای درکړی دا ګورې هر سړی نه بعد بدبخته راځي نو په استاد جي
څه غریبانانو سترګې راوباسي او ځان ښیي چې که د دې یو شی مه کوئ مه کوئ مه کوئ مه کوئ ولې په طالب مولا الله خفه کېږي دی لګیا دی د خدای د دین خدمت کې دی مسافر دی ستا په جومات کې دیره دی او څلور روټو ته پروت دی او د خدای قرآن زده کوي او د پیغمبر حدیث زده کوي د لاسونه ښکل که د سره مینه او که د تراته غاړو ده او د کور نه ښه روټۍ راوړه ورته کښېنه نیت دا وکړه چې دی زما د پیغمبر حدیث زده کوي زما د پیغمبر دین زده کوي د قدر کوه تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سلطې چې د دې مصلی